د نن ورځې تازه مهم او لنډ خبرونه له موږ څخه په لنډو کې واورئ. درنو لیدونکو السلام علیکم، وخت مو پخیر. پکتیا په ځاځي اریوب ولسوالۍ کې د هوایي برید له امله د یوې کورنۍ 8 غړي وژل شوي دي. بغلان ځایي چارواکي وایي چې د بغلان د خوست ولسوالۍ په یوه غرنۍ سیمه کې د موټر چپه کېدو له امله د ښځو او ماشومانو په ګډون 12 کسان مړه او 4 نور ټپیان شوي دي. ولسمشر غني نن په ارګ کې په رسمي ډول د انس حقانی په ګډون د 3 مهم طالب قومندانانو د خوشي کېدو خبر ورکړ او ویل چې 3 واړه د 2 امریکایي استادانو د تبادلې لپاره په مشروط ډول خوشي کیږي. مولانا یو شمېر مدني فعالانو د ټاکنو خپلواک کمیسیون مخې ته په جوړه شوې اعتراضي غونډه کې د یاد کمیسیون د کمشنر مولانا عبدالله د محاکمې غوښتنه وکړه. اورزګان امنیتي مسؤلان وایي چې طالبانو په دې ولایت کې هغه 2 کسان وژلي دي چې 2 ورځې مخکې له مرکزه ترنګوټونه تښتولي وه. سعودي د اوکاز ورځپاڼې د پلازمینې ریاض د پولیس له قوله لیکلي چې د ملک عبدالله په پارک کې د تیاتر د نندارې په ګډونوالو د چړو برید شوی چې په پایله کې 4 ټپیان شوي دي. عبدالله داسې موندنې ښیي چې د 40 ولایتونو له ډلې په 12 ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرلو مخنیوی شوی او د 2 ولایتونو د رای د بیا شمیرنې پروسه بشپړه شوې ده. ملي اردو د مشرانو جرګې ځینو غړو د علیپور په نوم د یو نامسؤله وسلوال د نیولو غوښتنه وکړه او ویل چې د ملي اردو ځواکونو په میدان وردګو کې 150 کورونه ړنګ کړي او باید د دې لړۍ مخه ونیول شي. د امریکا سفیر په کابل کې د افغانستان حکومت له لوري د حقانی شبکه 3 تنو بندیانو ازادۍ څخه هرکلی کړی. ټاکنو کمیسیون یو ځل بیا د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره ویلي دي چې د ځینو ستونزو له امله ښایي بیا هم د ټاکنو لومړنۍ پایلې پر خپل ټاکلې نیټه اعلان نشي. خبرپاڼه کاږي ټاکنې کمیسیون د خپل کار له پیل تر اوسه هڅه کړې چې د خلکو د پاکو رایو پر بنسټ رڼې پایلې اعلان کړي، نو په همدې موخه د هیواد په ډیری ولایتونو کې د هغو رایو بیا شمیرنه او تفتیش له سره پیل کړی چې په اړه یې په شکونه او شکایتونه موجود وو. عراق رسنیو د راپورونو له مخې عراق کې د امنیتي ځواکونو او د لاریونوالو ترمنځ د تازه کړکېچونو له امله 4 لاریون کوونکي وژل شوي او شاوخوا 130 نور ټپیان دي. عراق کې د بشري حقوقو د څار یوې ډلې ویلي چې دا مرجوب له هغه وخت رامنځته شوه کله چې دغه هیواد د پوهنې ادارې مخې ته د دواړو لوریو ترمنځ شخړې وشوې او امنیتي ځواکونو اوښکې بهونکی ګاز وکاراوه. امارات ټاکل شوې ده چې دغه 1000 تنه افغان کارګران به د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت له لوري متحده عربي اماراتو ته د کار کولو په موخه ولیږل شي. د یاد وزارت ویان عبدالفتاح عشرت احمدي ویلي چې دوی د افغان حکومت په هڅو کې او همکاریو په پلان کې لري چې 1000 تنه افغان کارګر د اماراتو په لور ولېږي څو له غربت خلاص شي او په یاد هیواد کې کار ترسره کړي. هرات ولایت حکومتي مسؤلین وایي چې یو میلمه په یو امنیتي پوسته کې 15 سیمه ییز پولیس وژلي دي. سوریه اسرائیلي اشغالګرو په توغندیو برید کې د اسلامي جهاد ډلې مهم پوځي قومندان وژلی دی. د اسلامي جهاد ډلې منلی چې دوی د نظامي څانګې القدس ډلګۍ مشر بهاو ابوالعطا او د هغه میرمن د غزې تړانګې په ختیځ شجاعیه کلي کې وژل شوي دي. یا د ډلې اسرائیلو ته د سختو بریدونو خبرداری ورکړی دی. درنو لیدونکو که چیرې مو تر اوسه زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی نو زموږ چینل سبسکرایب کړئ او ویډیو ضرور لایک کړئ.